花子没看。یو افغان ځوان له یوې المانۍ میرمنې سره واده کړی، خو د دوی قصه یوازې تر واده پورې محدوده نه ده. د دې جوړې هغه سفر چې له اسلام سره د اشنا کېدو څخه تر افغانستان او بیا د تخار تر ښکلو سیمو رسېدلي، په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو پام ځان ته اړولی دی. خو د دې کیسې تر ټولو مهمه برخه څه ده؟ ولې د دې الماني میرمنې د افغانستان سفر دومره زیات بحثونه راپارولي؟ او د افغان ځوان کورنۍ په خپل کور کې له الماني ناوې سره څنګه چلند کوي؟ راځئ ټوله کیسه په همدې ویډیو کې درته وایم. په وروستیو کې یو افغان ځوان او د هغه الماني میرمنه د سفر ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه خپرې شوې دي. په دې ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې دغه جوړه افغانستان ته سفر کوي او د افغان ځوان له کورنۍ سره یو ځای د هیواد له ښکلي سیمو څخه لیدنه کوي. د دوی د سفر اصلي مقصد د افغانستان د تخار ولایت ښکلي سیمې وې، هغه سیمې چې د شنو باغونو، غرونو، چینو او طبیعي ښکلاو له امله ځانګړی شهرت لري. د ویډیوګانو یوه برخه تر ټولو زیات د خلکو پام ځان ته اړولی هغه د افغان کورنۍ لخوا د خپلې الماني ناوې تود هرکلی دی. د کورنۍ غړي له خپلې الماني ناوې سره په ډیره مینه او صمیمیت چلند کوي. د کورنۍ فضا، دودیز افغان میلمه پالنه او د ناوې لپاره د کورنۍ مینه هغه څه دي چې د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکوونکو پرې مثبتې تفسیرې کړي دي. دغه الماني میرمنه هم داسې ښکاري چې د افغانستان له طبیعت او کلتور څخه ډیره متاثره شوې ده. هغه له خپل افغان میړه سره یو ځای د تخار په شنو سیمو، باغونو، غرونو او طبیعي چینو کې ګرځي او د افغانستان طبیعي ښکلا نه نږدې ویني. همدې ویډیوګانو کې ځینې خلکو ته د افغانستان یو بل انځور هم وړاندې کړی دی. ځینو کارکوونکو ویلي چې افغانستان یوازې د امني له زاویې نه باید وکتل شي، بلکې دغه هیواد ښکلی طبیعت، بډایه کلتور او د خلکو ځانګړي میلمه پالنه هم لري. خو د دې جوړې په اړه تر ټولو مهم بحث یوازې د دوی سفر نه دی. د خپرو شوو معلوماتو او ویډیوګانو له مخې دغه المانۍ میرمن لا واده مخکې له اسلام سره اشنا شوې ده. په ځینو ویډیوګانو کې د اسلام، د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د خلفای راشدینو په اړه خبرې هم لیدل کېږي. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه او حضرت علی کرم الله وجهه نومونه هم په دې خبرو کې یادېږي. ویل کېږي چې د اسلام له زده کړې او له اسلامي لارښوونو سره اشنا کېدو وروسته دې میرمنې اسلام قبول کړی او وروسته یې له افغان ځوان سره واده کړی دی. البته د دې موضوع د ټولو جزئیاتو په اړه تر اوسه کوم بشپړ او رسمي معلومات نه دي خپاره شوي، نو د ټولنیزو رسنیو پر خپرو شوو معلوماتو باید له احتیاط سره باور وشي. د دې جوړې یو بل بحث هم راپورته کړی دی، هغه دا چې ولې ځینې افغان ځوانان چې په اروپا کې ژوند کوي له اروپایي میرمنو سره واده کوي. د ټولنیزو او کلتوري چارو د شنونکو په باور د هر انسان د واده پریکړه شخصي موضوع ده. په دې پریکړه کې مینه، تفاهم، متقابل احترام، ګډ ارزښتونه، د ژوند شرایط، کاري او تعلیمي چاپیریال او د دواړو کسانو ترمنځ اړیکې مهم رول لري. له همدې امله د څو کسانو تجربه د ټولو افغانانو لپاره عمومي کېدای نشي. د افغان ځوان او د هغه د الماني میرمنې کیسه ځکه هم د خلکو پام ځان ته اړولی دی چې په دې کې یوازې د دوو کسانو د مینې او واده موضوع نه لیدل کېږي، بلکې د دوو بېلابېلو کلتورونو نږدې کېدل، له اسلام سره اشنایي، د افغاني کورنۍ میلمه پالنه او د افغانستان د طبیعي ښکلاو ننداره هم پکې شامله ده. د تخار شنې درې، غرونه، باغونه او چینې او د افغان کورنۍ تود هرکلی هغه صحنې دي چې د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو پرې ډېرې تفسیرې کړي دي. تاسو د دې افغان ځوان او الماني میرمنې د سفر په اړه څه فکر کوئ؟ خپل نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا ولیکئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو لپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.